څو ورځې د مخه موږ شاید د دې و چې یو کال د مخه موږ ځانونه کاندیدان کړه ریاست جمهوریت ته چې د هغې جملې څخه زه هم وم او څو کاندیدان نور هم وه ځانونه مو نمایندان کړه دیموکراسي وه ودرېدلو په رئیس جمهور پسې مو خبرې وکړې په ما پسې هم خلکو خبرې وکړې ما هم په خلکو پسې خبرې وکړې کاندیدان هم وکړې خو پروسه وه خلاصه سوه هر څه مو وویل ټول مطبوعات شاهدان دي ټول خلک شاهدان دي د افغانستان ولس شاهده دي هر څه مو وویل یعنې که هدف دا و چې یو به ویل چې زه به د ولس څخه رایه واخلم بل به ویل چې زه به د ولس څخه رایه واخلم خپل مینوال به پیدا کړم هغه شی و خلاص و دیموکراسي وه اجازه ورته ورکول سوې وه هغه پروسه وه نوره وتړه سو خلاص سو موږ د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځانګړې مننه کوو د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې نور باید اساسي قانون تطبیق سي اساسي قانون معنا دا ده چې باید یو رئیس جمهور افغانستان مملکت ولري لکه بله ورځ اعلان کړي او پرون موږ په هغه د مراسمو کې حضور درلودی چې اعتبارنامه د 5 کال لپاره ورکړه خلاص و ډاکټر صاحب محمد اشرف غني آینده د 5 کال لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ټول دنیا ته معرفي سو د افغانستان ولسمشر 5 کال لپاره دلته موږ خبرې لرو څوک وایي چې موازي حکومت اعلانوو څوک وایي چې داسې کوو څوک وایي چې داسې کوو زه د ډېرو خلکو نوم نه اخلم د یوه سړي نوم اخلم نور خلک باید د دې نه عبرت واخلي د یوه سړي نوم اخلم چې هغه قاتل دی هغه ظالم دی هغه د افغانستان ملت ته په دې 40 کاله کې رنج ورکړی دی هغه 50,000 کسه نه 70,000 کسه انسانان وژلي دي چې هغه جنرال صاحب دوستم دی په سوو انسانان یې په داخلي جنګو کې وژلي دي په شمال کې ظلمونه کړي دي پر هر قوم یې ظلم کړی دی د خپل قوم څخه نیولې بیا که پښتون که تاجک که ازبک که هزاره پر هر قوم خپل د وس سره مطابق ظلم یې کړی دي زما پر نړیوال ټولنې باندې غږ دادی او زما پر بشري حقوق نړیوال بشري حقوق باندې غږ دادی دا سازمان باندې غږ دادی چې دا بشري مجرم دی ولې نه نیول کېږي که تاسو په بشري مجرمینو پسې ګرځئ خو دغه دی وینئ دا چې زموږ ملت ته اخطار وکړي زموږ مظلوم ولس ته اخطار وکړي موږ 40 کاله رانیدلی دي بیا مو دی په یوه دروازه او په بله دروازه کې درې اولاد به په یوه دروازه کې ولاړ یي موږ به په بله دروازه کې ولاړ یو بل به په بله دروازه کې ولاړ یي بل به په بله دروازه کې ولاړ یي بیا به په دې وطن کې جنګ او جنجال وي نو دا نه منو یې نه منو صحیح ده نو موږ په افغانستان کې موازي حکومت خوب خیال دې د سره څخه وباسي ده هر څوک چې موازي حکومت جوړوي د افغانستان پر حکومت موږ غږ دادی د افغانستان پر جمهور رئیس موږ غږ دادی چې موږ تا ته رایه درکړې ده اوس نو ته د قانون تطبیق کوونکی یې دغسې به یې بس نو قانون تطبیق کړه هر څوک چې په دې وطن کې سر پورته کوي د قانون اساسي مخالفت کوي په 5 ماده کې راغلي د قانون اساسي هر څوک چې دا قانون نه مني هغه یې هغې وباغې بلل کېږي دغسې به یې چې هغې وباغې دی وزارت دفاع او وزارت داخله د دې دغه لري چې هغه سرکوب کړي هر څوک چې باید سرکوب یې کړي نور د افغانستان ولس نه غواړي چې موازي حکومتونه جوړ شي موږ نور نه غواړو موږ د هغو کونډیانو اوښکې والله وبلاقدر دا اوسه پاکې کړي دي په هر کور کې کونډیانې نه دي ناستې زموږ خویندې نه دي ناستې هر کور شهید په دې وطن کې نه دی ورکړی د خپل چوکۍ او خپل موقف لپاره
که ته وروره دیموکراسي ده ادي ولاړلې در دغه ځای پورې دې ولاړله چوکۍ مو در څخه وګټل موږ د افغانستان ولس ته قرباني ورکړه ولاړو ډاکټر صاحب اشرف غني سره په دې خاطر باندې ودرېدو چې بیا به دغه ظالمان په دې وطن کې حکمرانان یې لکه دوستم غوندې ولاړو ډاکټر صاحب اشرف غني بغل مو ونیوي رامو اوس رئیس جمهور مو کوي موږ ورسره درېدلي یو موږ رئیس جمهور کړی دي دا ولس ورسره درېدلی دي دا ټول کاندیدان او معاونین ورسره درېدلي دي اما دا سړی رالی رئیس جمهور د افغانستان شو نور دی زموږ رئیس جمهور دی زموږ په ده پسې اقتدا ده په جمعات کې یو ملایان ناست دي په یو مسجد کې دوه ملایان تل دي پر یو جمعات باندې په دوه ملایانو پسې اقتدا کېږي خو چې نه کېږي نو بس خلاص ده یو رئیس جمهور د افغانستان لرو او موږ د سر په قیمت باندې د افغانستان د جمهور رئیس څخه او د جمهوریت ریاست او د دغه نظام د دې پروسې څخه حمایت کوو د سر په قیمت مننه نو مشرانو ځانګړې مننه د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنرانو څخه د رئیسان صاحبانو څخه د رئیس هوا علم نورستاني او رنگزیب صاحب مل صاحب دانشیار صاحب او کوکندي صاحب نور صاحب و مشاورین و رئیس دفتر و خپلواک صاحب موږ د دې ټولو څخه نړۍ مننه کوو ښه فیصله یې د افغانستان ولس ته واورول ډېره مننه باجرأته فیصله یې وکړه تاریخي فیصله یې وکړه هر څوک چې نه مني دا فیصله هغه د افغانستان هغه خپلې شخصي ګټې نه مني قانون دی قانون عملي سو اما موږ د خپل سر په بدل باندې د خپل کمیسیون د کمیشنرانو او د خپلو انتخاباتو کمیسیون د مشرانو چې دغه فیصله یې ورولې موږ مقرر کړې وو موږ راوستلې وو موږ رایه ورته ورکړې وو موږ دغه چې عدالت ځینې غوښتې بس نو موږ د دې سره حمایت کوو او ورسره ملاتړ یې کوو هېڅوک په دې وطن کې نشي ورته درېدی دا وروره چې کیسه ده چار سړی راشي پر دې ځای باندې یو موازي حکومت وجده کوي یا بله ورځ یو څوک په دوبۍ کې ناست وي کاندید و دا زموږ په کاندیدانو کې کاندید وایي هغه هم نشته کړي چې څو کابینې وزیران راته راواستوي چې زه معرفي کړم په لحاظ ته خدای دا څه حال دی که زور یي د زور خبره یي نو بیا د دیموکراسي څه معنا لري دا زموږ کاندیدوري څه معنا درلوده دا دونه د ولس د زحمت څه معنا دا دونه مصرفونه او تاوانونه نو بیا به په زور نیولې وروره د زور خبرې ختمې دي اوس نو آخره خبره مو دا ده چې موږ د افغانستان جمهور رئیس ته صلاحیت ورکړي او رایه مو ورته ورکړه دی مو رئیس جمهور کړي د سولې په ارتباط باندې دی صلاحیت لري راځي چې دا بله ورځ یو سړی ما ولیدي موسسه یې خلاصه کړې وه د سولې په نام باندې په خدای قسم تاسو په خدای باور وکړئ فقط پیسو ته یې لاره جوړه کړې ده فقط پیسو ته یې لاره جوړه کړې ده چې څه رقم پیسې د دغه اوس بیا په داسې وله کې څنګه پیسې پیدا کړي شرکتونه یې چور کړه قراردادونه یې چور کړه تیل یې د خارجانو د اغلا کړه سل بلاو پتار یې وکړه اما بیا راغلی بیا دلته اوس بیا د سولې په نوم باندې موسسه جوړه کړې ده اوس بیا دلته راغلی اوس بیا دلته غلا کوي دلته د سولې دروازه خلاصه دلته اجماع جوړه کړه دا اجماع موږ 4 کاله کېږي چې موږ جوړه کړې ده 4 کاله کېږي تقریبا 3 کاله کېږي 4 کاله کېږي تقریبا موږ د اجماع دونه وخت کېږي جوړه کړې ده اما دا د دې په خاطر باندې چې ولسونه قومونه د خلکو ولس ته خیر باید موږ ورسو دوی د سولې په دروازه دلته خلاصه کړې هلته خلاصه کړې نو زموږ بنان د افغانستان جمهور رئیس ته چا د سولې وزارت یې جوړ کړی د ولس څخه مشوره غواړي د سولې وزارت د لارې څخه دي خپل کار او خپل برنامه مخ ته وړي موږ ټول حمایت کوو دغسې به یې ټول یې موږ حمایت کوو سوله په خیر د افغانستان ده خو هغه سوله نه چې د نورو ملکو منافع پکښې کې وي هغه
سوله موږ غواړو چې د افغانستان منافع پکښې کې وي موږ هغه سوله نه غواړو چې د نورو ملکو منافع پکښې کې وي د نورو دپاره پردي خلک زموږ افغانان یې د پردو دپاره خدمت کوي پردي خدمتګاران یې موږ هغه سوله نه غواړو قطعا یې نه غواړو او هغه سوله هم نه غواړو چې د افغانستان د ولس خیر نه وي پکښې کې د یو څو کورنۍ خیر پکښې کې زموږ به دا لاره وي روان به یو موږ خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره د خپل ملت دپاره باید قربانیانې ورکړو راځئ چې تر کله پورې تر څه وخته پورې دا خلک پر موږ باندې کوي تر څه وخته پورې ای ولسه ته چې ولې بېده یاست ولې مشکل څه شي دی خبره څه شي ده تر څه وخته پورې دا خلک پر موږ باندې بازیانې کوي تر څه وخته پورې د افغانستان جمهور رئیس یوازې ودرېدی ورته شاباشۍ ورکوي هیڅوک نه ورسره د انتخابات یې هم وکړه کامیابه یې هم کړه اعلان هم سو رئیس جمهور د افغانستان هم سو آفرین دې ته وایي افغان آفرین ورته وایو اما یو شی واوره ولو که رئیس جمهور سبا د افغانستان د ملي منافعو پر ضد باندې په خدای زه نه یم ورسره په خدای نه یم ورسره چې هر څوک یې د ملي منافع پر ضد باندې هغه وروره د دې وطن دښمني د هغه سره موږ نه یو مطلق نه یو ورسره او د افغانستان د ولس اراده نه ده ورسره ولس په دې باندې پوه سوی دی نو تاسو چې خدای راولي په ټولو دوستانو باندې بیا یو غږ کوم دغه دوستان چې دلته راغلي دي نور دوستان هم موږ ته چې بیا غواړو غږ در باندې کوو په ګډه باندې چې بیا ولاړ شو د رئیس جمهور سره هم دغه چې مجلس ولرو خبرې ورسره ولرو حافظ صاحب دی موږ ته چې په ګډه باندې دانشار صاحب دی معاونین صاحبانو چکري صاحب ټول دوستان ټول په ګډه باندې زو د افغانستان د رئیس جمهور سره مجلس کوو په مجلس کې خبرې ورسره کوو اما خپل نظر ورته ورکوو خبره مو دا ده په آخر کې مو خبره دا ده چې راځئ چې لاس سره ورکړو دا زموږ ستاسې وطن دی دا زموږ ستاسې خاوره ده د دې وطن صاحب موږ او تاسې یو پردي خلک نه دي چې صلح کېږي صلح دې په یو ضمانت باندې وشي صلح کې باید په منطقه کې دلته قدرتونه شته په منطقه کې امریکا زموږ دوستان دي دا صحیح ده چې زموږ ستراتیژیک دوست دی زموږ ستراتیژیک همکار دی اما موږ پر امریکا باندې غږ کوو چې دا صلح د امریکا ځانګړی استازي چې ځي یو پنځو کورنیو ته ورځي پلانی احمد محمود پلانی دا ولس د کوم ولس سره د کتلي دي د کومو خلکو نظر دا اخیستی د زموږ نظر اخیستی دي کاندیدانو نظر اخیستی دي د خو هغه پنځه پخواني کسان چې هغه پنځه کوره لس کوره دي هغو کورنیانو ته کله دا دیموکراسي نه تمثیلوي دا د دیموکراسي اصل نه دی دا د مشورې اصل نه دی دا هغه کیسه ده هغه خانبازي و خاني ده و ډوډۍ به خپله خورې د خانانو احترام به کوې ډوډۍ به خپله خورې منت به د بل وړې دا نو نه کېږي دا امکان نه لري موږ پر خلیلزاد هم غږ کوو چې دا پالیسي دې تغیر کړه جناب خلیلزاد صاحب ولس تا د ولس سره نه دي کتلي تا د نور خلکو سره د پنځه کورنۍ دي د هغو سره ګورې هغه د افغانستان د ولس استازي نه دي د افغانستان ولس د خپله مېړانه وکړه حکومت یې وټاکي نظام یې جوړ کړي مملکت یې جوړ کړي وروره د مملکت مشر یې وټاکي نور نه اجرایه موږ غواړو نه بل شی غواړو نه بل شی غواړو نه حکومت مواجه غواړو او که په دې فکر باندې یاست که په دې فکر باندې یاست چې موږ به دا کار کوو او د دې ستاسې انجام به ډېر بد وي او دا ملت به ټول در سره پورته کېږي لکه د ترکیې ولس خپل حکومت ونه ژغوري ویې ژغوري که نه موږ ورته چې به دغسې ټانګانو ته پرېوځو دغسې به توپکو ته درېږو دغسې به توپو ته درېږو که نه درېږو چې هر څوک غواړي چې د افغانستان نظام چپه کوي د هغه په مقابل کې ولاړ یو که نه چې ولاړ یو
هر څوک چې دا نظام چپکوي هغه د دې وطن دشمنان دي، هغه د دې نظام دشمنان دي، هغه د افغانستان دشمنان دي. موږ یو د دشمن په حیث پېژنو چې څوک زموږ قانون نه پېژني، څوک زموږ قانون اساسي نه پېژني. پارلمان لرو، مشرانو جرګه لرو، رئیس جمهور لرو، قانون لرو. دلته قانون نشته. هر سړی په خپل سر باندې پورته کېږي، هر سړی په خپل سر باندې پاچا دی، خپل د سر خپل ځانه څه کابینه جوړېږي، خپل د ځانه څه حکومت اعلانوي. بس نو ولاړ په مقابل کې ولاړ مشرانو درېږو د صرف قیمت باندې د خپل نظام، د خپل دیموکراسي، د 3 میلیونه 4 میلیونه انسانان، 5 میلیونه په دې 40 کاله کې موږ قرباني ورکړې ده. نن یو نسبت حکومت لرو. که څوک وایي چې دا غلام دی، هغه دې خپل ځان ثابت کړي، هغه هم غلامان دي. هر څوک چې وایي چې دا غلامان دي افغانان، هغه هم غلامان دي، هغه دې خپل ځانونه ثابت کړي چې نه دي غلامان. هر څوک چې یې زه یادوم